علي تهنوي رحمه الله فرمایي تکشف کې لزر واره یا بلکې یو لک واره ذکر دا خپل په کور کې یو طرف ته دی خو سل واره ذکر لس واره ذکر په دربار او خانقاه کې بل طرف ته دی دغه د دربار او خانقاه ذکر فضیلت باندې لري چیرې چې مکان فضیلت پیدا کی زمان فضیلت پیدا کی الته عمل خپل فضیلت پکښ پیدا کی داغه یو لمونځ دی دا دلته وکړه یو لمونځ دی الله پاک یو په یو عوض درکړي خو په مکه مکرمه کې وکړه مکه مکرمه کې وکړه دا یو لمونځ دی په یو لک لمونځو دی په مدینه طیبه کې وکړه زاده الله شرفا و تکریما و عزتا په مدینه منوره کې یو لمونځ په 50,000 لمونځو دی ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شعر دی آغا مکه مکرمه د الله رب الجلال بیته بولی تشریفا د ډیر عزت او د انوارو په خاطر یې موږ تاسو بیت الله بور کور د الله نو ته بیا عمل ډیر فضیلت لري دربار او خانقاه چې د دې اول اساس اوله خشته په دې نیت کې شو وسوي چې په دې دربار کې به بیا خلک را جمع بیا به ذکر پکې کیږي بیا به اذکار پکې کیږي بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه خلکو ته شول کیږي او بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان وي دته به د الله د نامه عاشقان وي د دې اوله خشته په دې نیت کې شو وسوي دا ځای شرف لري دا ځای او دا زمانہ دواړه شرف لري یو طرف ته د جمعې شپه شرف لري چې جمعې شپه په ټولو شپو کې او فضیلتناکه شپه ده عام شپو کې که سړی درود ووایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما ته ملایکې رارسي خو که د جمعې په شپه باندې درود ووایه د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه خپل په غوږو اورم د نورو شپو څخه یې فرق ورکړی دی یو طرف ته چې شپه فضیلت پیدا کړي بل طرف ته دي دا مکان چې په کوم ځای کې راټولې دا فضیلت پیدا کړي بل طرف ته دا کم خلک چې سره راټولې دا فضیلت پیدا کړي غالبا به عمل پکې فضیلت لري تاسو که مجموع الرسائل د علامه بشاوري وګورئ هغه پر دې باندې یو عنوان یې شوی دی چیرې دعا قبلې شي یو ځای عنوان دا یې شوی دی چیرې چې د ذکر محفل وي او خلک د ذکر دپاره راټولې په دې ځای کې دعا قبلې شي یو ځای دا پکښې راخیستی ځایونه ډېر راخیستي یو ځای دا راخیستی چې چیرې د ذکر محفل وي او د ذکر د خلک راټول وي دلته